صحرا کې اوسېدې خو چې نوکر د سرکار نه وي او په خپله مرضۍ تلمه د چوټۍ انتظار نه وي او یو څو ګډې بیزې مې سره ولې په صحرا کې نه بغض نه حسد او نه کینه راتله په ما کې او ژوندون مې تېرولې بس د یو الله رضا کې نه ګاډې نه بنګله وه زما دې فاني دنیا کې او وړه غوندې جونګړه وي زما د چینې خوا کې نو کمې پیسې دې وي خو تنخوا مې د شمار نه وي کمې پیسې دې وي خو تنخوا مې د شمار نه وي په خپله مرضۍ تلمه د چوټۍ انتظار نه وي او بل باندې چې یره مې په زړه کې د انسان نه راتلله شپېلې د غره لمن کې راته رورو غږېدله او هوا د پسرلي ړومبې په ما باندې راتلله بیا خیر دی که زما نفس په نورو لګېدله او بس مړه زندګي مې د خدای یاد کې تېرېدله او ازادي وي د بل چا تابعدار نه وي په خپله مرضۍ تلمه د چوټۍ انتظار نه وي او بل باندې چې نه شور او نه غوغا به نه یو بل سره غویمې وي بس مینه محبتو نه یو بل پسې ډرامې وي او خاموشه خاموشۍ کې د سپرلي وږې وږمې وي ګلونه په خنداو د بلبل په خوله نغمې وي نو کچه وړه جونګړه مې د ناستې د دمې وي نو څوک مانه ازار نه وو زه د چا نه ازار نه وي په خپله مرضۍ تلمه د چوټۍ انتظار نه وي او اخیری باندې ښه واړه شاعران دي داسې نه چې یو بهتر دی او خدمت چې د پښتو کوي هغه مې د زړه سر دی او جون خوښ مې شاعرانو کې د زړه نه د اوتر دی او خپل نوم یې حکیم سید د ښه لیکوال دی معتبر دی او منصور وایي رښتیا د مشهور په لر او بر دی نو دا وایي که استازم جون به داسې پدار نه وي او په خپله مرضۍ تلمه د چوټۍ انتظار نه وي دا حکیم سید او تر صاحب ته د هغه د نظم جواب دی په ډېره مینه محبت او تر صاحب ته ډالۍ مننه